ډاکټر صاحبانو راځو په هارت اناټومي باندې خبرې کوو، یعنی د زړه په اناټومي باندې خبرې کوو چې زموږ سره د دې اناټومیک موقعیت څه دی، بیا کوم سایډ یې کوم ایریا جوړوي زموږ سره. سمه ده، په رایټ سایډ باندې کوم بارډر دی، اپیکس یا بیس څه جوړوي، سمه ده، او سوپیریرلی چې کوم موږ سره ایریا ده دا د څه نه جوړیږي، کم ایریا کې کم یو ساختمان دی. فرسټ اف آل لږ راځو د هارت دغه نارمل سیمیټري تاسو ته ښایم چې دا زموږ سره رایټ ایټریم دی ډاکټر صاحبانو. دا زموږ سره رایټ ایټریم ساحه ده. د کلر د دې هایلایټر چینج کم. دا زموږ سره د رایټ ایټریم ساحه شوه. دا زموږ سره د لیفټ ایټریم ساحه ده. دا زموږ سره رایټ وینټریکل او دې خوا زموږ سره لیفټ وینټریکل. سمه ده ډاکټر صاحبانو. دا موږ سوپیریور وینه کیوا ده. لاندې دلته تاسو لیدلی شئ انفیریور وینه کیوا دواړه موږ سره په رایټ ایټریم کې وینه تخلیه کوي. د لیفټ وینټریکل نه موږ سره ایورټا منشا اخیستې، دا اسینډینګ ایورټا ده، دا بې آرچ دی، دې خوا بې لاندې ډسینډینګ ایورټا. که دلته دې منځ کې تاسو دا بلو کلر وګورئ، دا پرپل کلر، دا زموږ سره پلمنري آرټري ده، پلمنري ټرنک دی، دواړه سایډ ته پلمنري آرټریز ته منشا اخیستې ده او لنګس ته چې دی بلډ لیږدوي. دا شو زموږ سره پلمنري آرټریز او دا پلمنري وینز دي، تاسو لیدلی شئ رسمونه چې دې د لارې موږ سره د دې د لارې بیا زموږ سره بلډ راځي د لنګز نه د هارت په لورې باندې، په لیفټ ایټریم په لورې باندې. ها، اوس راځو ټیکسټ کې وایو چې زموږ سره د هارت اناټومي څومره امپورټنټ ده. په دې باندې کوېسچن اکثر راځي، هغه داسې راځي چې پینیټریټینګ انجریز راځي چې یو پیشنټ تاسو ته راغی او هغه ته انجری شوې ده، مثال چا په چاقو وهلی دی په دې ایریا کې، نو د هارت کومه ساحه به په دې کې انجر شوي اوسي، نو بیا د هغې خپل لینډ مارکس دي. راځو رایټ ایټریم ته. رایټ ایټریم زموږ سره رایټ ایټریم څه کوي؟ دا زموږ سره د رایټ ایټریم ساحه ده. دا موږ سره رایټ بارډر ښي طرف ته چې کوم بارډر دی د هارت دا جوړوي زموږ سره. بیا موږ سره رایټ وینټریکل دی. رایټ وینټریکل چې دی دا موږ سره انټیریرلی موجود دی، یعنې د رایټ ایټریم په نسبت دا انټیریرلی دی، قدام طرف ته دی. اینډ انفیریور هارت بارډر، په انټیریور او انفیریور هارت بارډر کې چې دی دا زموږ سره رایټ وینټریکل یعنی د دې برخه تشکیلوي. راځو لیفټ ایټریم ته. لیفټ ایټریم پوسټیریور موسټ دی، دا ټول نه شاته دی، یعنې دا زړه هم داسې نه دی پروت چې بیخي څلور چیمبرز داسې پراته دي. په دې کې رایټ ایټریم دلته دی، بیا رایټ وینټریکل لږ د دې مخې ته دی چې کوم قدامي او انفیریور برخه جوړوي. بیا زموږ سره چې دی لیفټ ایټریم شاته دی، داسې دی، کرب دی. لیفټ ایټریم چې دا موږ سره پوسټیریور بارډر جوړوي د هارت، also minor component of the left ventricle. د لیفټ ventricle هم داسې وړه برخه زموږ سره یعنی خلفي برخه د هارت جوړوي، یا بارډر چې کوم دی دا زموږ سره جوړوي. یعنی په غټه سره یعنی په پوسټیریور چې کوم موږ سره سطحه ده بارډر دی د هارت، یعنی په لوړه کچه دی کې چې دی سهم د لیفټ ایټریم دی، خو یو څه اندازه موږ سره لیفټ ventricle هم په دې کې انوالو دی. خو که انټیریور دی شو موږ، نو انټیریور او انفیریور پارټ د هارت چې دی دا زموږ سره د رایټ ventricle په واسطه باندې جوړ شوی دی. راځو کلینیکل کوریلیشن ته د لیفټ ایټریم. اوس دلته زموږ سره لیفټ ایټریم چې موسټ پوسټیریور دی، نو معنا دا شوه چې دا موږ سره اسافیګس ته نږدې دی، پوسټیریورلی موږ سره مرۍ پرته ده، اسافیګس پروت دی. نو هر کله چې موږ سره مایټرل سټینوسیس وي یا د هر علت چې زموږ سره لیفټ ایټریم انلارج شي، پراخه شي، انګورج شي، ډسټنډډ شي، نو په دې کې زموږ سره بیا فشار راځي په چی باندې؟ په مرۍ باندې، په اسافیګس باندې. دې ته آرټنرز ډسفیجیا وایي یا هم کارډیوجنک ډسفیجیا ورته هم وایي. دلته ورته کارډیوواسکولر ډسفیجیا نوم ورکړل شوی دی. د دې دغه کلینیکل کوریلیشن دی چې کله انلارجمنټ یا غټوالی رامنځته شي لیفټ ایټریم، نو په دې پیشنټس کې هم ډسفیجیا لیدل کېږي، یعنی د خوراک په تېرولو کې مشکل وي ورته. دیټس کالډ از آرټنر سینډروم یا آرټنرز ډسفیجیا او یا هم کارډیوواسکولر ډسفیجیا. کلینیکل کوریلیشن یې زموږ سره څه دی؟ ټریکو اسوفیجل ایکوکارډیوګرافي باندې موږ چیک کوو. ها، دا کلینیکل کوریلیشن د ډایګنوسټک پوینټ اف ویو سره دی. ډایګنوسټک پوینټ اف ویو سره څنګه؟ مونږ چې دی د دې ایکوکارډیوګرافي کوو نو ټرانس اسوفیجیلی کولی شو، یعنی ځکه اسافیګس ته دا نږدې دی، د اسافیګس د لارې ټرانس اسوفیجل چې ایکو کېږي هغه موږ سره په هغه کې لیفټ ایټریم انوالو دی. ډاکټر صاحبان راځو لیفټ وینټریکل ته. لیفټ وینټریکل موږ سره کمپلیټ چې کوم د لیفټ سایډ د هارت بارډر دی دا ټول جوړوي. آلسو ماینر کمپوننټ اف د لیفټ ایټریل اپنډیج.
په دې لیفټ بارډر کې چې دی د لیفټ اټریل اپنډیج هم یو څه برخه جوړوي د هارت د لیفټ بارډر. اوس راځو کارډیک سیل هټ وایو ډاکټر صاحب. کارډیک سیل هټ یا هغه ایریا، هغه کنفاینډ ایریا چې په کوم کې موږ سره هارت پروت دی، په دې کې زموږ سره د وینټریکلز د اټریمز د ویسلز دغه سیمیټري څنګه ده، په کومه ساحه کې پراته دي او څنګه پراته دي. ها تاسې دلته لیدلی شئ مارجنز لیدلی شئ، دا د سوپیریور وینا کیوا ایریا ده زموږ سره. فرسټ اف آل دلته ډایفرام تاسو ته ښکاري ډاکټر صاحبانو، هارت چې دی په ډایفرام باندې داسې ریسټ کوي. سمه ده. ها رایټ اټریم په دې ایریا کې دی زموږ سره، پارټ اف دی بیس هم جوړوي. رایټ وینټریکل بیا د دې مخې ته دی، خو هم موږ سره قدام جوړوي، تاسو لیدلی شئ انټیریور پارټ جوړوي، هم چې دی موږ سره انفیریور پارټ ته برخه ورکوي. که لیفټ اټریم ته راشو، لیفټ اټریم دلته سره ښکاري نه، ځکه لیفټ اټریم دلته شاته دی. تاسو ګورئ ډاکټر صاحبانو لیفټ اټریم دې ایریا کې دی. دا اوس موږ سره لیټرل ویو ده، تاسو لیدلی شئ دا لیټرل ویو ده زموږ سره، دا زموږ سره چې دی انټیریور ویو ده. په لیټرل ویو کې بیا تاسو ته چې دی لیفټ اټریم ښکاري، دا لیفټ اټریم دی ډاکټر صاحبانو. بیا د دې مخې ته لیفټ وینټریکل دی. رایټ وینټریکل به بیخي قدامي برخه جوړوي. نو چې کله یو پینیټریټینګ انجری وي مثال په توګه، نو اول به ورته مخې ته چې دی چې راځي رایټ وینټریکل راځي په یاد لرئ، بیا لیفټ وینټریکل دی، بیا ورپسې چې دی زموږ سره لیفټ اټریم. لیفټ اټریم موږ سره پوسټیریور موسټ دی. داسې نه دی چې مثلا ګوره تاسو ته سمپل ته یو دغه جوړ کړم، موږ داسې فکر کوو چې دا هارت بیخي داسې پروت دی او دا زموږ سره مثال په توګه چیسټ دی. نو مثال په توګه دلته به رایټ اټریم یو، دلته به لیفټ اټریم یو، دلته به چې رایټ وینټریکل یو، دلته به لیفټ وینټریکل. داسې نه دی. دلته تاسو کارډیک سیل هټ کې د دې پرزنس لیدلی شئ. دا د قدام نه که تاسو وګورئ رایټ اټریم په دې سایډ باندې دی او لږ سپیریرلی دی، رایټ وینټریکل به دلته لږ انفیریرلی دی او مخې ته دی. سمه ده. انفیریور بارډر هم جوړوي او قدامي برخه هم جوړوي. لیفټ وینټریکل به بیخي لیفټ موسټ دی، یعنی چپ طرف ته دی زیاتره. او لیفټ اټریم بیخي ښکاري نه ده، پوسټیریرلی دی. تاسو لیدلی شئ دا د ایورټا لینډ مارک دی. ایورټا د دې لیفټ وینټریکل څخه منشا اخیستې ده، خو دلته به لینډ مارک ښکاري کمپلیټلی. پلمونري ارټري د رایټ وینټریکل نه منشا اخیستې، نو دغه سایډ ته لینډ مارک موږ سره د ایورټا په لیفټ باندې دی او دې خوا ورسره سپیریور وینا کیوا ده زموږ سره په رایټ سایډ باندې. رایټ اټریم رایټ هارت بارډر جوړوي. رایټ وینټریکل موږ سره انټیریور او انفیریور هارت بارډر جوړوي. دا موږ سره ټول خبرې دا ریپیټ کیږي. لیفټ اټریم چې دی دا زموږ سره پوسټیریور بارډر اف دی هارت جوړوي. آلسو ماینر کمپوننټ اف دی لیفټ وینټریکل، زموږ سره چې دی ماینر کمپوننټ د لیفټ وینټریکل موږ سره پوسټیریور بارډر جوړوي. دلته که تاسو وګورئ دا لیفټ اټریم دی که نه، دلته که دا لاندې برخه وګورئ دا ساحه، نو دا چې دی دا هم پوسټیریور بارډر دی، خو دا د لیفټ وینټریکل په واسطه جوړ شوی. نو پوسټیریور بارډر کې هم لیفټ اټریم هم لیفټ وینټریکل انوالوډ دي. او لیفټ وینټریکل چې دی دا د هارت چې کوم لیفټ بارډر دی، چپ طرف ته کوم بارډر دی د هارت کمپلیټلی دا جوړوي، خو په دې کې ورسره مرسته څوک کوي؟ لیفټ اټریل اپنډیج هم یو څه برخه موږ سره د لیفټ بارډر جوړوي د هارت. دا د موږ سره د کارډیک سیل هارت شو. کلینیکل کورلیشنز الریډي موږ یو ځل ویلي، انلارجمنټ لیډز ټو کارډیوواسکولر ډسفیجیا. کله چې موږ سره لیفټ اټریم انلارج شي نو دا موږ سره کارډیوواسکولر ډسفیجیا رامنځته کوي، کوم ته چې اورټنر ډسفیجیا هم وایي. او بل کلینیکل کورلیشن دا دی چې ډایګنوسټیک پوینټ اف ویو سره ټرانس اسافیجل د اسافیګس د لارې موږ ایکو هم کولی شو د لیفټ اټریم د طرفه بیا موږ هارت اپیرنس کیږي. ښه راځو ایکزیل ایمیجنګ اناټمي ته د هارت. ایکزیل ایمیجنګ اناټمي زموږ سره څنګه ده نرسیبانو؟ که تاسو وګورئ زموږ سره دا ورټیبرل کالم دی او دا زموږ سره سټرنم دی. او که نرسیبانو دغه زموږ سره څه شی دی؟ دا تاسو ته ښکاري دا زموږ سره چې دی اسنډنګ ایورټا ده. سمه ده. دا زموږ سره بیا ډسنډنګ ایورټا ده. دلته زموږ سره اسافیګس دی په لیفټ سایډ باندې نیر دی، دې ته نږدې دی اسافیګس ته ډېر